السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. همغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلنده شو. هغه پر هغه څه باندې پوهیږي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې پر هغه کې خیږي. هغه له تاسې سره دی، تاسې چې هر چیرته یې، تاسې چې هر کار کوئ هغه یې ویني. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. همغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټولې چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. همغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي او ان د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ایمان راوړئ پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړئ د خدای په لاره کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسې واکمن ګرځولي یئ. له تاسې نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لاره کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پر تاسې باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړئ، په داسې حال کې چې پیغمبر تاسې ته پر خپل پروردګار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسې نه ژمنه اخیستې ده که تاسې په رښتیا منونکي یئ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله همغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګنده روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسې له تیارو نه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسې ډېر خواخوږی او مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسې باندې څه شوي دي چې د الله په لاره کې لګښت نه کوئ، په داسې حال کې چې د ځمکې او اسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسې نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالي لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅکله له هغو خلکو سره نشي برابرېدی چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالي لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالي لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده، اگر که الله له دې دواړو سره غوره وعده کړې ده. څه چې تاسې کوئ الله ورڅخه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله یې هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی.